علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اخبل کتاب التوابین کی واقعہ را نقل کرے دے فرمائی چې د موسی علیہ السلام په زمانه کې قحط راغی موسی علیہ السلام ته خپل قوم راغی چې د الله جل شانه نه سوال او زاری وکړه چې په موږ باندې باران راووري تقریبا علما لیکي او یا زر کسان موسی علیہ السلام سره د او یا زر کسان دشت او بیابان ته ووته دشت او بیابان ته د دې لپاره ووته چې خپل رب ته سوال وکړي چې موږ د قحط ختم کې او باران ووري موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې سوال وکړ نور هم تیز شو هوا نور هم صفا شو نو موسی علیہ السلام بیا الله جل شانه ته سوال کوي چې اے الله کچرته زما مقام او زما مرتبه دستا په نس باندې کم شوی وي نو اے الله د محمد رسول الله په خاطر باندې په مونږ باران وورو موسی علیہ السلام چې دا سوال وکړ الله جل شانه له طرف وحی ورتراغله چې اے موسی دستا منزله او دستا مقام زما پنځ باندې هیڅ نه کم شوی خو بتاسو کې یو کس ده چې د سلويخ کالو نه سي کم نه زمانہ فرمانی کوي سلويخ کال زما په نافرمانی کې د تیر کړ تر څو پورې چې بتاسو کې هغه کس موجود وي نو بتاسو باندې زباران نه اورم موسی علیہ السلام چې الله جل شانه دا کلام خبره واوري دي نو الله جل شانه ورته فرمای چې اے موسی په دې خلکو کې ته اعلان وکړه چې تر څو پورې پتا څو کې هغه کس موجود وي نو زباران نه کوم دې خلکو ته اعلان وکړه چې هر څو کې هغه کس هغه دې دلنا اوزي بهر دي موسی علیہ السلام الله ته فرمای چې اے رب زه خو یو عاجز بنده یم زما आवाज خو دومره نشته چې دی اویا زره کسانو ته زه ورسو نو الله جل شانه ته فرمایل پتا باندې صرف خبره کول دي نور رسول زما کار دی نو موسی علیہ السلام اعلان وکړ یا ایها العاصی اے گناهګار چې د سلويخ کار نه ته الله جل شانه په نافرمانی کې لګیای او دستا د وجه نه کوم د کوم د باندې باران نه کیږي زتا تا قسم درکوم زموږ د دې ډلې نه اوزه چې الله جل شانه په موږ باندې باران ووري موسی علیہ السلام دا اعلان وکړ اخوا دی خودوري نو هغه ګناهګار چې سلوي کار د الله نه فرمانی کړي هغه سوچ وکړي چې ډلې نه د خلکو نه سوچ ونه وته د سفر نه سوچ ونه وته دا ګناهګار خو زه یم نو دلته خپل رب طرف ته متوجه شو چې اے رب او یا زر کسان را جمع سوي دي په دې کې ته زما پرده وساته اے رب تا ته توبه ده آئنده به زه ګناه نه کوم سلويخ کاله مې دستا په نافرمانی کې تیر کړل دې نه پس به زه ګناه نه کوم او اے رب په دې خلکو کې مې مشرمو او د زړه نه توبه وویسته دا سوال او دا زاری او دا توبه او دا توبه دا کلمات آخر کړي نو چې الله جل شانه باران شروع په شیبو باندې باران اورید علماء لیکلي چې دومره باران اورید ته د مشکیزو خلی چر اخلاصي کړي موسی علیہ السلام چې منظر ولید ډېر حیران چې الله جل شانه خو فرمایي چې تاسو کې یو کس موجود چې هغه لا وتل نه وي زباران نه کو او زه خو دې سفر ته ګورم هیڅ څوک هم نه دی وتلی اے الله دا څه کیسه نو الله جل شانه ورته فرمایي چې دا حکم کس د وجه می چې باران بند کړي دا هغه کس د وجه می باران وکړ هغه کس ما د دې په اخلاص سره توبه وستا او په خپل ګناهونو باندې پښمنتیا کار کړ نو ځکه مې باران شروع موسی علیہ السلام الله تعالی فرمایي چې اے الله دا کس خلق ما ته وکړه نو الله جل شانه سمره کریم او سمره محب ذات ده
موسی علیہ السلام ته فرمای چې اے موسی سلوي کاله زمانہ فرمانی وکړه ما په هغه پرده واچوله چاته مې ونه خود اوس توبه وباسره اوس چاته څنګه وخه مګر الله جل شانه تر مخ توبه وستل الله ته دا ډیر زیات خوند ورکړي الله جل شانه فرمایي چې یو بندا ماته یو قدم را نږدې کېږي زه یو غز ور نږدې کېږم دی چې ماته راتګ کوي زه د منډه ور وهم نو چې هر ګناه درنه کېږي استغفار او توبه